ایران وايي د افغانستان اسلامي امارت پولیسو ځواکونو روزلو ته مو د چمتووالي اعلان کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي ځایناستي قومندان قاسم رضایي ویلي د افغانستان اسلامي امارت د پولیسو ځواکونو روزلو ته یې چمتووالی اعلان کړی دی. نوموړي دا څرګندونې له مهر خبري اژانس سره کړي او وایي چې موږ ان دې ته چمتووالی ښودلی چې په ګڼ میشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو په اړه یې وروزو، خو هغوی روزل کېدو ته لا نه دي حاضر شوي. دغه جګپوړی ایرانی چارواکی پر پوله د ایراني پولیسو او اسلامي امارت ترمنځ د وروستۍ نښتې ځای ته هم ورغلی دی. نوموړي ویلي څه چې پیښیږي د هغو ځینو طالب مشرانو د بېغورۍ له کبله دي چې سرحد کې دي. دی وایي له بلې خوا ځینې په وسلې سمبال قاچاقیان هم د پولې له پورې غاړې ډزې کوي. د اسلامي امارت او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته کې 2 ایراني پولیس ساتونکي وژل شوي وو او یو طالب شهید شوی و. د اسلامي امارت او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ مخکې هم څو ځله نښتې شوي دي. قومندان قاسم رضایي ټینګار لري چې زموږ د هیواد ختیځې پولې پوره آرامې دي، هیڅ ډول ستونزه نشته او د انسانانو تګ راتګ او سوداګرۍ راکړه ورکړه پکې په عادي ډول دوام لري. د نوموړي په وینا د افغانستان د مخکني حکومت په وخت کې مو تقریبا پوله په ګډه اداره کوله، که څه هم ستونزې وي خو دوی ځواب ویونکي وو. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت دغه ایراني چارواکي دې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې ده چې د اسلامي امارت سره د هلمند سیند اوبو کې د ایران د حق په اړه د کړکېچ له راپورته کېدو وروسته د ایران یو جګپوړی امنیتي پلوی هم کابل ته تللی و.